فقال لكن وإنه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت ولا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه وصيامه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم. پرون سبق کې د روژې او د اختر دپاره رؤیت هلال ذکر شو چې تاسو روژه هم د میاشتو د لیدلو د وجې نه نیسئ او اختر هم د میاشتو د لیدلو د وجې نه کوئ. اوس خبر په دې کې دا چې دا لیدل هر چاته ضرور دي او کنه د یوې علاقې خلک میاشت وویني د بلې علاقې په خلکو باندې هم لازمه ده چې په هغه باندې عمل وکړي چې په وجه شرعي هغو ته خبر ورسیږي. دا نور ائمه مبارکین هغه وی چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار شته. امام صاحب وی چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته. مطالع دا معنی د خطلو ځای د هر ملک خپل وي. مځکه کروي په شکل باندې ده، نو لہذا یوه ځای ته لمر ختل د بلې دنیا دپاره د لمر ختلو وخت نه ده. یوه ته به لمر ورخیږي، په بل ځای کې باندې به بیا سپیدې نه وي چوي، په بل ځای کې به نیمه شپه وي، په بل ځای کې به اول د شپې وي، چیرې به لوېدل وي، چیرته به ختل وي. دا اختلاف د مطالعو د ظاهر په لحاظ د تکوین په لحاظ خو هېڅوک هم انکار نه تر کوي چې اختلاف خو شته. اختلاف د مطالعو خو شته. اوس د موږ څو بجې دي، سعودي کې څو بجې دي، امریکا کې څو بجې دي. د دغه نه خو څوک انکار نه کوي. انکار او اختلاف د حکم په لحاظ باندې ده. دا خو تکویني امور دي. دا خو هر څوک پوهېږي چې په یوه ځای کې شپه په بل ځای کې ورځ وي، یو ځای کې نیمه شپه بل ځای کې سپېدې چاودلې وي. خو دغه چې اوس دغه میاشت راخیږي مځکه داسې د دایرې په شکل باندې ده، دغه ځای خلکو ته راوخته، د دغه ځای د خلکو نه ډوبه شوه، خو دغه ځای ته بیخي را رسېدلې نه ده. د هره داسې دغه ګردې ګردې کړۍ چې وینې د هر یو لکه ځان ځان ته مطلع د یوه نه غایب کېږي، بل ته ورخیږي، نوې ورښکاره کېږي. اوس په دغه ځای کې خلکو میاشت ولیده، دغه ځای خلکو میاشت نه ده لیدلې، او دا یقینا تفاوت راتلی شي، په لیدلو کې یقیني تفاوت راتلی شي، ځکه چې د میاشتې تګ د لمر تر تګ نه کمزوری ده. لمر ډیر سریع السیر ده. دا ټوله دایره د مځکې د اسمان دا هم دایره ده، دا دومه هم دایره ده. دغه طریقه غټه ده که نه ده؟ د هر پلک دایره تر بل پلک نه اسمان خو غټیږي. لمر څلورم اسمان کې ده. نو د دغه دنیا د دغه اول اسمان نه څومره لوی ده؟ هغه دا لوی اسمان په شواروز کې قطع کوي، او د هغه څلورمه حصه مسافه سپوږمۍ په شواروز کې قطع کوي. نو لہذا د ماښام په وخت کې لمر ډوبیږي، سپوږمۍ راښکاره کیږي، خو چې د لمر په څنګ کې نږدې سپوږمۍ وي نه لیدی کیږي. رڼا د لمر خو غالبه ده تر سپوږمۍ نه. اوس دلته د دغه علاقې په خلکو دلته لمر چې ولوېدو په دغه وخت کې سپوږمۍ هم راختلې وه، خو نږدې وخت کې دا هم پسې ولوېده، دغه ځای خلکو ونه لیده. خو لمر چې دغه ځای ته راورسېدو، سپوږمۍ مثلا دلته پاتې ده، دلته مسافه اوږده شو، یغو خلکو ته تیاره کې سپوږمۍ ورښکاره شوه. نو دغه اختلاف د مطالعو تکویني لحاظ باندې خو موجود ده، خو د حکم په لحاظ باندې څنګه ده چې د یوه ځای وطن خلک وویني د بل وطن په خلکو باندې روژه نیول یا اختر جوړول لازم دي که نه؟ نو په دې کې مختلف اقوال دي. څوک وایي چې مطلقا اختلاف د مطالعو معتبر ده، څوک وایي مطلقا اختلاف د مطالعو نه ده معتبر، څوک بیا تقسیم کې د لرې ملکو اختلاف د مطالعو معتبر ده خو د نږدې نه ده معتبر. درې قوله دي پکې.
لرې او نږدې څه معنا؟ څومره چې سره لرې وي بیا معتبر ده. نو څوک د مسافې په لحاظ ذکر کوي د سیر چې 500 میله مسافه چې وي نو بیا دلته فرق راتلی شي. په 500 میله مسافه کې لمر ډېر مخته کېږي د سپوږمۍ نه، فرق راتلی شي. څوک د میاشتې په عادت باندې حسابوي چې د یوې میاشتې مزل سره موجود وي نو بیا د یوه وطن خلک د بل وطن خلک اختلاف راتلی شي. که د دغه نه په کم کې و دغه اختلاف ته اعتبار نشته. په 100 میله کې اوس د دغه همدې کې نه د کابل نه تر غزنی هم 1-2 منټه فرق شته که نشته؟ دا په منټو فرق ته اعتبار نشته، ځکه په منټو کې د لمر او د سپوږمۍ جدایي نه راځي. وخت غواړي، ګنټې غواړي. زموږ د سعودي چې اوس فرق ده تقریبا څه کم 2 غنټې فرق ده. نو په څه کم 2 غنټو کې الا داسې شي چې هلته چې سپوږمۍ په لمر پسې ورسېږي، لمر تر لوېدلی سپوږمۍ شاته پاتې وي، د هغه ځای خلک یې وویني. او دلته جوړه نږدې سره روان وي، دغه ځای خلک یې ونه ویني. نو اوس په دغه مسله کې دا نور ائمه کرام چې وایي چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار شته، د هر وطن ځان ځان ته حکم ده. دلیل په دغه حضرت ابن عباس رضی الله عنه په واقع باندې نیسي. کریب چې غلام ده د حضرت ابن عباس رضی الله عنه مور حضرت ام فضل رضی الله تعالی عنها حضرت معاویه سے په دور خلافت کې چې دغه دارالخلافه په شام شریف کې و، د څه مشکل د حل دپاره هلته ورلېږلی. خو وخت داسې وخت و چې دی چې هلته تلو خو پخوا خو د میاشتې مزلې وې، هلته د روژې میاشت په هغه کورۍ باندې په شام کې رابره شوه. بیا چې هغه کار یې وکړو بیرته چې راغی د روژې به نو څومه وه، ځکه خو ډېر مزل ده په مابین کې، څو شپو مزل ده. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د ده نه پوښتنه وکړه، هلته په شام شریف کې تاسې میاشت کله ولیده؟ دوی ورته ویل د جمعې په شپه. وایي تا په خپله ولیده؟ ده ویل نه ما خو په خپل نه ده لیدلې، خو نورو خلکو لیدلې وه، شاهدي یې ورکړه. حضرت معاویه صاحب هم روژه ونیوه، خلکو ته یې حکم وکړ چې روژه ونیسئ. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ورته ویلې موږ خو بیا د هفتې په شپه ولیده، نو لحاظه موږ په حساب موږ به روژه نیسو چې 9 شپې پوره شوې بیا به میاشت ګورو. که میاشت هم ولیده خو ښه، که مو نه ولیده 10 به پوره کوو. اوس د ابن عباس رضی الله عنه چې د مدینې منورې حال ده، خو روژه خو یوه ورځ وروسته شوه د شام د خلکو نه، یغو د جمعې په شپه لیدلې ده، دغه د هفتې په شپه. نو حضرت کریب ورته وی ولې هغه د حضرت معاویه رضی الله عنه په لیدلو په حکم ته قناعت نه لرې؟ خو چې هغه حکم وکړو د هغه نه باید حساب شي. ده ورته ویل نه. بیا دلته تشبیهي لفظ وی هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا هکذا 2 احتمال لري. یو معنا یې ده چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شان ویلی ده چې د هر وطن خپل مطلع معتبر ده، د شام په لیدلو په موږ باندې لزوم نشته دغه ځای ته. نو بیا د نور ائمه په دغه حیثیت دلیل پنیسي. خو دوم احتمال د دې هم لري هکذا دغه چې موږ به میاشت 9 شپې چې پوره شوې د 10 په شپه به انتظار کوو، که مو میاشت ولیده د اختر کوو یې که نه 10 ورځې به پوره کوو. داسې امر موږ ته نبي علیه السلام کړی. پرون تېر نه شو چې میاشت مو چې ولیده نو بیا به روژه حسابوئ که مو 10مه ورځ روژه بیا میاشت ولیده 19 ورځې پوره شوې نو په 10مه ورځ باندې به اختر شي. که داسې و چې ورځ راغله میاشت مو ونه لیده بیا فکملو 30 بیا 10 ورځې پوره کوي. دغه ته اشاره ده. که دغه ته اشاره شي بیا د دې تمسک نه پنیسي صحیح کېږي. نو دی د دغه حضرت ابن عباس رضی الله عنه په قول باندې تمسک کوي او یې چې اختلاف د مطالعو نه ده معتبر ده. دا نور ائمه وی چې معتبر ده. امام صاحب چې وی چې نه ده معتبر، هغه د پرونی حدیثونو چې ذکر شو صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته،
په یو ملک په یو علاقه پورې خبره خاصه وه، خو پرون مو ویل چې په شرعي طریقه خبر در ورسېدو، که په خپله دې ولیدم روژه به نیسې، که شاهدي دې ولیدم چې تېره شوه نیسې به، او که خبرې مستفیض درته راورسېدو چې پلانکي ځای کې میاشت لیدلې ده روژې حکم شوی ده هم نیسې به. او راډیو اعلان چې موږ ویلو چې په شرعي طریقه باندې وي هم نیسې به. هغه بیا اختلاف د مطالعو ته پکې اعتبار نشته، لکن اختلاف د مطالعو ته اعتبار نشته، خو په دې ځای باندې ټول بیا متفق دي چې هلته چې تر میاشت تر 10 زیاتېده نه یا تر 90 کمېده نه، که زیادت و کمبود کې راتلو بیا اتفاقي ده چې اختلاف د مطالعو ته اعتبار شته. دا دریم قول او دوم قول راجع ذاتي دغه یوه ځای ته کېږي، دا په لرې ځایو کې دغسې پېښېږي. لکه اوس د دغه مثال دلته میاشت خلکو ولیده مثلا د هفتې په شپه روژه یې ونیوه، سعودي کې لیدل شوې ده د جمعې په شپه یغو هلته روژه نیولې ده. دلته سړي 28 شپې پوره شوې، بیګا سپور شو، په تیاره کې ویزه یې اخیستې د لاړ سعودي ته. د سعودي د خلکو 90 شپې پوره شوي، د 10 په شپه د سعودي خو د 10 شپه راځي میاشت ولیده شوه، سبا ته اختر شو. دغه سړي چې دا دلته 28 د دغه ځای په حساب نیولې ده، د خو 28 شپې شوې، میاشت 28 شپې راځي. اوس دغه سړی به یوه ورځ خامخا بیا نیسي، دا عذر نشي ویلی چې صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. خو دلته مې لیدلې وه په افغانستان کې د لیدلو نه مې ونیوه، هلته مې ولیده د لیدلو نه مې وخوړه. لیدل خو په دواړو ځای کې راغله، خو فرق راغی، ورځې کمې شوې. یا بالعکس هلته سعودي کې مسافر د اوسېږي، یغه روژه رانیوه 10مه ورځ راغی دلته، دغه خلکو 90 شپې دي، میاشت ونه لیده شوه، سبا ته د هغه 11مه روژه کېږي او د دغه د علاقې خلکو 10مه روژه کېږي، 11 روژې شته، نو هغه سړی به یې وخوري. چا د سعودي په حساب نیولې وه 10 د ده پوره شوې، ګورې خو حالت هم په حجت شرعي نیولې وه، 10 چې پوره شوې دلته بې ذاتي خوري، 11مه روژه به دی نه نیسي. اختلاف په داسې صورت کې اعتبار شته چې میاشت یا د 90 نه کمیږي یا تر 10 نه زیاتېږي. او داسې به نه کوي چې اول روژه خلک د دغه ځای په اعلان نیسي، د سعودي په اعلان نه نیسي، بیا اختر کوي د سعودي سره، بیا نو اوله سعودي د موږ د اسلام مرکز ده او کعبه مبارکه هلته ده، د هغو خلکو اختر د دی نه اختر کوي. اوله ورځ چېرې وي؟ اسلام خو اوله ورځ هم و، نو دوی دلته روژې 90 د هغو 10 پوره شوي یا د هغو 90 وي د دغو 28 وي، ورسره اختر کول د دغو خلکو بیا په دغه حساب که داسې شي چې اول نیولم د هغو پر اعلان شي او په شرعي طریقه اعلان شوی وي، دلته بیا خوړلم د هغو په اعلان شي، بیا خو مشکل نشته، خو دلته به هم 90 شپې شوي روژه، هلته به هم 90 شپې شي. میاشت خو کله 90 شپې کله 10 شپې وي، خو چې نیسې د یوه ملک په اعلان خورې د بل ملک په اعلان ځان ته لیار جوړوي، روژې کموي، دلته بیا اختلاف د مطالعو ته اعتبار شته. او دا حدیث نه موږ جواب دا کوو چې دا خو رایه د ابن عباس ته. صریح حدیث په دغه باب کې نه ده موجود چې د شام او د مدینې منورې مطالعو ته اعتبار شته. دا خپل رایه باندې دا خیال کوي چې د یو ځای دلیل زموږ دپاره نشته، موږ به خپله 10 ورځې پوره کول نیسو. بیا دا رایه د راوي ده، رایه ته اعتبار نشته، روایت ته اعتبار ده. او په روایت کې هلته حدیث مطلق ذکر شوی دی، صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار. وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن علي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فان الماء طهور. وفي الباب عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث انس رضي
رضي الله عنه لا نعلم احدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر رضي الله عنه وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم له اصل من حديث عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه. وقد روى اصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عاصم الاحول عن حفصة بن سيرين عن الرباعي عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اصح من حديث سعيد بن عامر وهكذا روى عن شعبة عاصم عن حفصة بن سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه شعبة عن الرباعي وصحيح ما روى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد من عاصم الاحول عن حفصة بن سيرين عن الرباعي عن سلمان بن عامر رضي الله عنه. وابن عون يقول عن ام ذاهب بن سليم عن سلمان بن عامر رضي الله عنه ورباه بالرائحه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم الاحول وحدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم الاحول عن حفصه بن سيرين عن الرباعي عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فلم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على ركباته فإن لم تكن ركبات فبمرات فإن لم تكن بمرات حسوات بماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ماښام چې سړی روژه ماتوي مستحب طریقه دا ده چې په خرما وی ماته کړي. که خرما نه وي بیا دې په اوبو ماته کړي ځکه اوبو هم پاکوونکي دي تفاول ده پکې چې سړی د ګناه نه صفا کېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم اول رطب تازه خرما به کوي په هغه یې ماتوله که نه یې تمر دا وچې خرما وي په دغه یې ماتوله که نه یې بیا اوبو. په مالګه نه د بعضې خلک مالګه چې نو خرما نه وي بیا مالګه راوباسي په مالګه یې وارې وڅټي وایي دا نه په حدیث مرفوع کې ثابته نه په حدیث موقوف کې اثر د صحابهو کې راغلي. دا دوه شیان دي خرما او اوبه. مستحب دا ده چې په دغو باندې روژه ماته شي. اوس وخت کې یهودو غالبا یو بعضې بدبختانو دا ویلي وو چې حضرت پیغمبر علیه السلام چې دا حکم کړی و چې تاسو روژه په خرماو ماتوئ وای دا په خرماو کې خپل خصوصیات نه ده د اقتصاد عربو په مخ بود العیاذ بالله د دغه دپاره چې خلک خرماوي واخلي د عربو خرماوي ښې خرڅ شي. لیکن طبي لحاظ باندې حکیمانو نظر چې ما په خپله کتلی هغه ویي چې د خرما کې ربي کریم دومره قسم طاقتونه پیدا کړي دي چې په ورځ کې د انسان د نه خوړلو د وجې نه څومره کمزورتیاوې راغلي وي دا روژه چې نیولې څومره په دوه خرماو د بدن ټول قواوې بیرته په ځای کېږي. الله تعالی په دې کې دومره یو قوت یې ایښی ده چې په دوه خرماو باندې دوه هغه د ورځې څومره چې هغه ده کمزوري راغلي دي هغه ټول په پوره کېږي. نو بهتره دا ده چې روژه په خرماو ماته شي که خرماوې نه وي بیا په اوبو ماته شي. دا اول ماتول نور خو حسب توفیق چې څوک شی لري. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا اسحاق بن جعفر بن محمد قال حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصومون وتصومون وتفطرون وتفطرون والاضحى يوم تذبحون. قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن وفسر بعض اهل العلم هذا الحديث فقال انما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعه وعزم الناس. روژه نیول د میاشتې د لیدلو نه ده. اختر جوړول د میاشتو د لیدلو نه ده. لوی اختر د میاشتې په لسم باندې ده. حج مناسک عرفات په نم باندې ده. دغه حدیث کې اشاره ده دې ته که اجتهاد کې خطا راغله خطا د اجتهاد معاف ده. کوچنی اختر په هغه ورځ ده چې تاسې کوچنی اختر کو. لوی اختر په هغه ورځ ده چې تاسې لوی اختر کو. روژه په هغه ورځ ده چې تاسې ویني او د دغه څه مطلب ده وای د دې دا معنا نه چې تاسې چې روژه ویني نو په نفس الامر کې هم دغه ورځ وه چې تاسې اختر جوړ کو په نفس الامر کې هم دغه د اختر ورځ وه ولې نفس الامر مختلف کېږي نه یو وي. بیا په د ملکونو کې اختلاف په روژو په اخترو کې راځي که نه راځي. نو معنا یې دا ده تاسې مکلف په خپل اجتهاد یې د میاشتو په لیدلو کې به خپل وس کوي کوشش به کوي خو تاسې میاشتې ته ډېر انتظار وکړه څارنه مو وکړه میاشت مو ونه لیده خیال مو دا شو چې دا ورځ دېرشم د شعبان د رمضان نه ده داخل شوی
بله ورځ مې رمضان ویني او په واقع کې پرون د رمضان میاشت داخله شوې او خدای پاک مې نه په نیسي. تاسې خپل وس وکړو، په اجتهاد کې خطا شوئ، یا 29 ورځې مو روژه ونیوه، د 30 شپه ده، تاسې خپل وس وکړو، اجتهاد وکړو، د تاسې په خیال باندې میاشت یو ځای کې ولیدی شوه، حکم د روژې وشو، نو بس هغه باندې خدای پاک قبلوي. نفس الامر کې تخالف نشي راتلی، په اجتهادي امور کې خو اختلاف راتلی چې د اختلاف د ائمه خو ده په اجتهادي امور کې، خو په خپل واس باندې تاسې مکلف یې که بالفرض که اجتهاد د نفس الامر نه مخالف وم خو تا خپل وس کړی و، لکه هغه قبله د تحریر جهت تحریر په صورت کې، نو ته معاف ته په هغه باندې خدای پاک نه نیسي. نو تاسې په دغه کې بیا ما اندېښمن کېږئ چې اوس موږ روژه دلته نیولې وه د جمعې په ورځ او هلته خبر شوې چې په بل ځای کې مخکې خو راډیو نه وي، خو دغسې به خلک راتله چې هغو په پنجشنبه نیولې وه، نو ذاتې غمجن یې چې بیا خو نو د موږ یوه روژه شاته شوه، پاتې شوه، وم خوړه. نه، خپل وس وکئ، په خپل وس باندې تاسې مکلف یې. نو لحاظه که وطنونه سره لرې و، لکه وایي هغه قول چې هغه اختلاف د مطالعو په بلدان نائیهو کې لرې کې اعتبار شته، هغه نه وروسته که خبر شوي تاسې په دغه باندې مه پریشانه کړئ. باب ما جاء اذا اقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم. وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبد الله بن هشام بن عروه عن ابي عاصم بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطرت. وفي الباب عن ابن ابي سعيد رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. په روژه کې بیا تلوار پکار ده، زنډول نه دي پکار. حضرت پیغمبر علیه السلام یې چې شپه راوخته، ورځ ورلوېده، خو بل ټکی پسې ذکر کوي وغابت الشمس، دا وایي د دغه دپاره ذکر کوي. پخوا خو ګړۍ مړۍ هم نه وې، ساعتونه. ډېر وخت د موږ په وختو کې دغسې پېښ دي چې خلکو خیال د ماښام کړی د ورېځې د وجې نه توره شپه جوړه شوې ده، ماښام اذان شوی، روژه ماته شوې ده، ورېځ لرې شوې، لمر راختلی. دا پېښېږي که نه پېښېږي؟ نو وغابت شمس هم ذکر کړه، داسې نه چې د تا په اټکل نه، چې خبره شي قطعي و یقیني چې لمر ولوېده، شپه راوخته، چې شپه راخیږي د دغه لوري نه، لمر لویږي په دغه لوري باندې، چې لمر ولوېدو ورځ شا کړه، دې خوا نه شپې رامخ کړه، خو لمر لوېده پکې شرط شوه، نو یعنې دا معنی چې یقین شو په شپه باندې، بس ته روژه ماته کړه. انتظار تر کو نجوم پورې مه کوه چې ودرېږه، ښه د شپه دې راوخېږي، توره شپه شي، ستوري راښکاره شي، بیا به هلته روژه ماتوم. دا وروسته بل باب پسې را روان ده چې د تعجیل په افطار کې نبی علیه السلام دا خلک به په خیر وي چې تر څو پورې د تلوار کوي په تعجیل هغه کې افطار کې. ولې خیر ده؟ وایي ځکه چې دا د یهودو سره مخالفت ده. یهود روژه سره نه ماتوي، چې دوی روژه وي په روژه ځنډوي تیارې ته، لکه موږ ماماګان څوک شویګان نه دي، خدای هم ډېره ځنډوي، موږ لمونځونه هم کړي، وروسته بیا د اذانونه شروع کېږي. اوس نو البغض فی الله عبادت ته، تا د یهودي سره بغض وکړه، حتی په عبادت کې هم د ده سره ځان نه موافق کوې، نو چې تر څو پورې تعجیل په افطار کې وي، د امت به په خیر وي. خو ګورې دا هغه صورت کې چې د روژه مات شی وي. وروسته ځکه بل باب سره را روان ده، څوک پوښتنه کوي د المؤمنین 2 صحابه دي، یو روژه ماته هم زر کوي، نو بیا لمونځ هم وختي کوي، بل روژه ماته هم ځنډوي، لمونځ هم ځنډوي، کوم یو بهتر ده؟ دا پوښتنه تر کوي هغه تلواري کوم یو ده؟ وایي حضرت عبدالله ابن مسعود وایي نبي علیه السلام هم دا معمول چې څنګه ماښام یقیني شو، خو ماښام هم یقیني شو د دغه سړي په اعتقاد چې دا کوم روژه ماتوي، نه د بل په خوله. دلته وګوره عجب هغه کړې ده، غټه مناره ده، دغه لمر خو په سکند باندې فرق کې راځي، یو سړی پاس په مناره ده، هغه ته لمر لیدی کېږي، د کوزو خلکو نه لمر ولوېده د افقو نه، دغو ته روژه ماتول روا شوه. دغه نه نن که منارې نشته تیارې شته، دا خو موږ لیدلي دي. دلته چې موږ حج ته تلوم په لمنځو ټیم کې دغسې معامله را پېښه شوه،
دلته د لمانځه ټیم ته 15 منټه پاتې چې موږ سپاره شو ورځ ترې اوږدېده ځکه خو لمر رانتله موږ ورپورته کېدو 40,000 فوټه 50,000 فوټه تیاره پورته ځي نو کوزو خلکو ته لمر لوېدلی هغو باندې ماښام وي هلته مازدیګر دغه حکم هم د موجوده فقهاو نه ګورې اخیستی کېږي چې تیارې پخوا نه وې اوس تیارې موجوده شوې دلته د روژه مات ټیم ته 3 منټه پاتې دي تیاره پورته شوه 3 منټه بعد ته روژه ماتوی شي هلته کله 15 منټه نور هم وځنډېږي اوس خو په تیاره کې سپور شوې تیارې په حکم کې یې چې په مځکه یې د مځکې نو دلته هم چې کله یقین شو دا د مځکې د سړي چې روژه ماتی دي دغه وایي چې یقین شو چې لمر ولوېدو نور د ذاتي روژه ماتی ځنډی دی نه دا چې راغلی دي چې حضرت عمر فاروق حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یغو روژه د لمانځه نه شاته ماتوله و یا بیانا للجواز یا شی چې روژه ماتی به نه و وخت چې د لمانځه داخل شو ماښام شو او روژه ماتی نشته نو داسې نه ده ضرور چې په روژه کې لمونځ د ماښام صحیح کېږي نه یو وارې به خامخا روژه ماتی دا نه ده ضرور دا معنی چې روژه ماتی موجود و نو روژه ماتی بیا نو دغه خبره چې د روژه ماتی صرف دغه ته نه وایي چې څکل دي ماتول خو په دغه هم راځي یوه خجوره وخورو روژه ماته شو که نه شوه ماته هلته به یوغه مسلې په لحاظ چې هلته ماښام وخت جمع ده هلته روژه ماتی ده چې روژه ماته یې 15 منټه مثلا په لګېږي چې ځان مړی ماتول دا منه چې ځان مړی نو اوس به صرف خورما خورې که نه نو که داسې و چې روژه ماته جومات ته لکه خلکو بعضې رواج نه یې وړي نه و راوړی صرف یوه خورما وخوره بس صحیح ده لمونځ وکړه خو که روژه ماته حاضر و بیا پوره روژه ماته وکړه چې هغه د قدر د کفایت باندې د تا د مړښت په انداز باندې د دغومره خوراک وکړه د هغه نه بعد ځکه ماښام په وخت کې توسع ده دومره هغه نه تضیق نشته لکه د نور ائمه کرام چې ذکر کوي روژه ماته که ځکه نبي علیه السلام وروسته چې را روان ده چې څوک چاته روژه ماته ورکړي خدای پاک به د ما په حوض کوثر باندې اوبه کړي په قیامت کې چې بیا به په ټول عمر نه تږی کېږي صحابه ورته ویل د چا دومره وس پوره ده چې خلکو ته روژه ماته ورکړي نبی علیه السلام ویل چې یو غړپ شربت ورکیم دغه ثواب خدای په ورکوي یوه خجورم خو ګورې ماتوالې نه مړښت مراد ده صحابه خو دغه ځای وخو چې د چا دومره په وس پوره ده چې روژه ماته موړ کړي هر څوک خو د دومره سړي نه په وس نه ده کنې روژه خو په یو غړپ اوبو باندې ماتېږي باب ما جاء في تعجيل الافطار وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي حازم واخبرنا ابو مصعب بن كلاب عن مالك بن انس عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير مع عجل الفطره فالباب عن ابي هريره وابن عباس وعائشه وانس بن مالك رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره عن من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحب تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن قرة عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل احب عبادي الي عاجلا فطرا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو عاصم وابي المغيرة عن الاوزاعي نحوه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمر بن عمير عن ابي عطيه قال دخلت انا ومسروق على عائشه رضي الله عنها فقلنا يا ام المؤمنين رجلان من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاه والاخر ياخر الافطار ويؤخر الصلاه قالت ايهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه قلنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر ابو موسى قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو عطيه اسمه مالك بن ابي عامر الحمداني ويقال مالك بن عامر الحمداني وهو اصح لو ما جاء في تاخير السحور وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود ومالكي قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن انس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه قال قلت كم كان قبل ذلك قال قبل 50 آية وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا وكيع عن هشام بن نحوه الا انه قال قبل 50 آية وفي الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث حسن صحيح
وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق ويستحب تاخير السحور. په روژه ماتي کې تلوار مستحب ده، په پیشلمي کې بیا تاخیر مستحب ده چې د شپې په اخره حصه کې وکړي. صحابي مبارک وی د پیغمبر علیه السلام سره مو پیشلمي وکړو او بیا د پیشلمي نه بعد موږ د سهار د لمانځه بندوبست شروع کړو. په منځ کې څومره ورکو؟ 50 آیاته انداز فاصله و په مابین کې. تاخیر کې استحباب په دغه حیثیت ده، وای پیشلمي د سهار د ډوډۍ په ځای ده، نو یغه طرف ته ورنږدې کړه. بل طرف ته معین ده په طاعت باندې، خو سبا چې روژې ته ګټه درته ورسېږي د ورځې چې په 12 بجې پیشلمي وکړې تر سهاره بیرته وږی شوی، نو فایده د پیشلمي څه شی شوه؟ نور خو وروسته را روان د پیشلمي کې بهتري د ثواب ده، د انسان بد اخلاقي ورسره ورکېږي، د لوږې نه ډېر خلک جنګونه کوي. و چې پیشلمي وکړي دغه حال به نه وي چې بیا په روژه کې جنګونه کوي، بد اخلاقي دغه شیان به هم نه پکې موجودېږي. تاخیر کې مستحب ده، خو د دغه نه وایي دا نه لازمیږي چې د سهار په لمانځه کې په روژه کې به تعجل کوي، چې د سهار او د پیشلمي په منځ کې 50 آیاته وایي 50 آیاته خو تر اذانه دي نه تر جمع. د سهار په جمع کې تاخیر د احادیث مبارکه په تقاضا چې مخکې موږ تاسو ویل دا تر روژې نه بغیر په نور کال کې ده که په ټول کال کې ده؟ په ټول کال کې اسپرو بالفجر فینه اعظم للاجر. داسې خلک چې دا خیال لري چې په روژه کې د سهار لمونځ وختي بهتر ده، دا خلاف المذهب ده. او روا ده که خلک حاضر وو، مثلا د پیشلمي نه بعد نه وویده جمع ته په اول وخت کې حاضر وو، که جمع وختي وشي پروا نه لري، خو دا به نه وي چې په روژه کې وختي بهتر ده. حضرت مفتي صاحب لیکلي دي چې ما ته سمو خلکو طالبانو ویلي دي چې په ډېرو علاقو کې د سهار لمونځ د سپېده چاو نه مخکې شوی. موږ لیدلي دي هلته، دلته خو مې تر اوسه پورې د خلکو سره ډېر تعلق نه ده راغلی. په یوه جومات کې به اعلان وشو چې 15 منټه پاتې دي، په بل جومات کې به اذان شروع شو، او چې څنګه د اذان وکړي بس فقط سنتو ټیم ده، سنت وکړو دستي جمع درې، نو هلته وی 15 منټه پاتې دي سپېده چاو ته، او دلته بیا اذان هم شوی ده چې 15 منټه کېږي سنت هم کړی، بیا په جمع ولاړي. صرف خوب ته ځان فارغه کول دي چې بیا تر 8-9 بجو ویده شي، خوب پوره شي، نو بازار کاروبار به نه خرابېږي، نو غم خو نشته. نو لہذا په روژه کې مو تعجیل مستحب نه ده، مستحب ټوله که شوي نبي علیه الصلاة والسلام که وختي کړی وي، دا وختي کړنې به هم وایي د جواز دپاره وي، چې خلک ټول حاضر وي، نو انتظار خو د تاخیر خو د خلکو دپاره ده، چې خلک ټول حاضر وي بیا پروا نه لري که اول وختي وشي. باب ما جاء في بيان الفجر. وبه قال حدثنا حنان قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن نعمان عن قيس بن طلق بن علي قال حدثني ابي طلق بن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الصادق والمسعد، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر. وفي الباب عن ابي بن حاتم وابي ذر وسمره رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث طلق بن علي رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يحرم على الصائم الاكل والشرب حتى يكون الفجر الاحمر المعترض. وبه يقول عامه اهل العلم. وبه قال حدثنا حناد ويوسف بن عيسى قال حدثنا مجد عن ابي هلال عن سواد بن حمزه عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستفيل ولكن الفجر المستفيل في الافق. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. پیشلمي ده تر سپېده چاو ده، سپېده چاو نه بعد ذاتي روژه شروع کېږي. خو موږ تاسې په کتابو کې وی سپېدې 2 قسمه دي، صبح صادق، صبح کاذب، یو دروغجن سهار، یو ریښتونی سهار. دروغجن او ریښتونی فرق حضرت پیغمبر علیه السلام اول ورځ بخاري شریف کې چې تیر شو، خو موږ تاسو په تلوار پورې تیر شو، سپېدې داسې نه دي، دا پورته اسمان طرف ته سپینې سپینې لیکې چې شروع شي اول دغته صبح کاذب یې، سپېدې داسې دي، بیا ګوتې مبارکې سره ګوتې دا د غرو سرونه چې رڼا شي، دا چې رڼا شي دغته سپېدې ویل کېږي. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، دغه آیت په تفسیر کې
دا داسې سپېدې نه دي، داسې سپېدې دي. خو دلته تعبیر په حمرات وکړو، په سپینو سپېدو سهار نه ده چې سرخي نه وي. د دغه نه بعضې خلکو پې خیال کړی ده چې د لمر سرخي نه وي شروع شوې، تر هغه وخته خورا چې ښه رڼا شي. وایي نه، دا معنی نه ده تر مراد. دغه نه مراد صبح صادق مراد ده. خو صبح صادق او د صبح کاذب داسې فرق ده لکه د ماښام په وخت کې د شفق احمر او ابیض دواړه لري، هلته که نه لري. دلته هم دواړه لري. هلته ابیض شاته ده، دلته ابیض مخته ده. په ماښام کې ابیض شاته ده، احمر مخکې ده. دلته ابیض مخکې ده، احمر شاته ده. دغه چې د سهار یقیني سپېدې چې وي، وایي څه سرخي ورسره وي، څه سرخي ورسره وي. داسې نه چې خالي سرخي وي چې د لمر رڼا ده. څنګه چې سپېدې یقین شو چې ما وچاودې، نور ځای ته خوراک مراک نشته. د دغې وجې نه د نبي علیه السلام په وخت کې د پیشلمي دپاره یا د تهجد دپاره حضرت دلته اذان د بلال ذکر کوي چې دا تاسې د پیشلمي نه منې نه کړي، تر څو چې حضرت ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه اذان نه یې کړی. ولې حضرت بلال وختي اذان کوو د سپېده چاود نه مخکې د تهجد یا د پیشلمي دپاره. خو حضرت ابن ام مکتوم په سترګو ړوند و، هغه ته به خلکو ویلې اصبحت سپېدې وچاودې، د دغه نه بعد بیا اذان کوو. نو هغه اذان خوراک مه منې کوئ، ځکه هغه د پیشلمي دپاره ده یا د تهجد دپاره ده، د هغه دپاره نه ده د سپېده چاود دپاره. دا دوم اذان چې وشي دغه د سپېده چاود په وخت کې. باب ما جاء في تشديد في الغيبة للصائم. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وحدثنا ابن أبي زيد عن سيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. په روژه کې به د غیبت سره لیا ډېر احتیاط وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې څوک چې قول زور پرې نه ږدي. اوس دغه زور خو په مشهوره معنا دروغ ته ویل کېږي او عنوان ده د غیبت. بیا خو د ترجمة الباب سره حدیث موافق نه ده. نو څوک قول زور، قول خلاف الواقع، د شریعت خلاف خبرې چې پرې نه ږدي، نو که غیبت ته که دروغ دي ټول خلاف د شریعت دي. چې دا پرې نه ږدي، خدای پاک د دوی روژو ته حاجت نه لري چې خوراک و چکاک یې پرېښی ده او هغه یې نیولي. خدای پاک خو په هېڅ صورت کې حاجت نه لري. نو معنا یې دا ده داسې روژه خدای پاک نه قبلوي. خوراک و چکاک دې پرېښی ده، خو غیبت، دروغ، نور ناروا خبرې او عملونه کوي. خوراک چکاک د روژې نه مخکې د ورځې حلال و، اوس د روژې د وجې نه حرام شو. غیبت خو مخکې هم حرام و، اوس هم حرام ده. چې هغه ټول کال حرام ده، هغه باندې لګیا هغه نه پرېږدې. چې هغه مخکې حلال و، اوس دې هغه پرېښی او خوراک دې پرېښی، چکاک دې پرېښی او غیبت نه پرېږدې. یو قبولي ده، یو صحت ده. سړی چې روژه ویني نیت هم و د سهار نه تر ماښامه پورې د دریو قسمه مفتراتو نه ځان وساتو، ذمه یې په دنیا کې فارغه ده. روژه یې صحیح ده، قضایي د دغه روژې نشته په. خو قبولي هغه ده چې په آخرت کې ثواب هم مرتب شي. هغه دا ده چې د خولې به دې هم روژه وي، د سترګو به دې هم روژه وي، د غوږو به دې هم روژه وي، د لاسو د اندامو به دې هم روژه وي. څه معنی؟ ټول اندامونه به ساتي د ګناهونه. که یو طرف ته په روژه لګیا یې خو بل طرف ته په ګناه لګیا یې، داسې روژه د خدای پاک په نزد قبوله نه ده. لکه مخکې چې موږ ویلې په عرضه مصوبه کې چې څوک لمونځ کوي، لمونځ ټول شرایط او ارکان په ځای که په دنیا کې صحیح ورته ویل کېږي، غاړې په فارغه دي. خو دا چې مځکه د پردۍ په زور لاندې کړې چې لمونځ پکې کوي، اگر که عبادت خو د معصیت سره شریک ده، په دغه حال کې ته په معصیت باندې هم لګیا یې، پردۍ مځکه دې لاندې کړې، دغه لمونځ په آخرت کې بیا ثواب نه لري. نو چې روژه دې نیولې عبادت ته، خو په غیبت لګیا شوې، په دروغو لګیا شوې، په بله ګناه لګیا شوې، عین د عبادت په حال کې په ګناه لګیا یې، نو دغه عبادت بیا خدای ته نه ده قبول. باب ما جاء في فضل السحور. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن سهيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
قال تسحروا فإن في السحور بركة. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعباس بن سارية وعتبة بن عبد وأبي الدرداء رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام بأكلة السحر. وبه قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ليس عن موسى بن علي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا حديث حسن صحيح. وأهل المصري يقولون موسى بن علي وأهل العراق يقولون موسى بن علي وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي. پښتمي ته بیرته ترغیب ده مخکې خو په تاخیر د پښتمي کې خبره وه اوس نفس پښتمي کې استحبابیت حکم کوي د سهار پښتمای کوي په دغه کې ډیر برکت ده معین په طاعت ته بد اخلاقي او دا به ورسره ورکېږي او بل طرف ته فاصل ده بین الیهودیت و بین الاسلام مخکې امتو کې د شپې خوراک ورته روا و دلته خدای پاک د نعمت کړی ده چې دغه مابین کې فرق راشي لهذا وایي که سړی وږی نه و ماړی ته شوق نه کېدو پېشلمي دپاره د یو غړپ اوبو دپاره دیم جګ شي چې مخالفت یهودو نه راشي نو مستحب ده پېشلمۍ پرېښودل کار نه دي مستحب ده مستحب پاتې شو داسې خو نه ده چې روژې ته یې تاوان ده خو بهتره دا ده چې روژه هغه شي چې د یهودو سره مخالفت راشي نور علي و علی کې خبره ده چې مکبر او مصغر دواړه استعمالیږي بعضې خلک مکبر وي بعضې مصغر باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جابر بن محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ القرى غانم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشربوا والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغوا أن الناس صاموا فقال أولئك العصاة. وفي الباب عن ابن عاصم وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من البر الصيام في السفر. واختلف اهل العلم في الصوم في السفر فراى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الفطر في السفر افضل حتى راى بعضهم عليه الاعاده اذا صام في السفر. واختار احمد واسحاق الفطر في السفر. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان وجد قوه فصام فحسنوا وافضلوا وان افطر فحسنوا. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الله بن المبارك. وقال الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وقوله إن بلغوا أن الناس صاموا فقالوا أولئك الوساط. ووجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى. فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقضي على ذلك فهو أعجب إليها. د سفر په حال کې روژه نیول څرنګه دي مخکې موږ تاسو ویلي په لمانځه کې قصر واجب ده خامخا به قصر کوي خو په روژه کې اختیار ده حضرت پیغمبر علیه السلام د فتح د مکې په کال په رمضان مبارک کې روان شو په 10 د رمضان روان شو هلته په 19 باندې ورسېدو په دا سفر کې روژې نیوې چې دښمن علاقه رانږدې شوه چې وروسته باب کې سبا سبق کې بیا را روان ده نو هلته بیا وخوره نو په سفر کې ثبوت هم راغی نبي علیه الصلاة والسلام په خپله روژه نیولې ده صحابه و مبارکینو نیولې دي خو بل طرف ته د تکلیف حال کې لکه یو سړی وایي د سفر په حال کې روژه وه بېوښي کړې وه خلکو څادر په نیولی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تېرېدو چې دا څه دي دوی ورته ویله چې د ده خو روژه وه و ګرمي و مسافر نو لیس من البر الصیام فی السفر دا السفر کې الف لام لپاره د عهد ده داسې د مشقت سفر چې وي روژه هلته پکې دا څه نیکي نه ده نو اسانه شوه خبره که تکلیف نه و روژه باندې طاقت موجود و نیویه ښه خبره ده ځکه په روژې په میاشت کې دننه چې روژه نیسي په کې خو ثواب ډېر ده که مسافر یې نیسي خو که داسې و چې سفر د مشقت و بیا روژه نیول په کار نه دي یا دوم تطبیق داسې کوي امام شافعي صاحب که چیرې د سفر په موده کې د سړي زړه دا منل چې شریعت اجازه کړې ده د خوړلو خو بیا هم زه طاقت لرم چې ونیسم بیا دغه دپاره روژه نیول پروا نه لري خو که د شریعت په حکم کې شک ولیدو زړه یې نه منل چې دا څنګه اوس فرض روژه ده څنګه یې وخورو دغه بیا ګنهګار ده ځکه په شریعت کې عزیمت هم شته رخصت هم شته دواړه د شریعت حکمونه دي نو هر یو حکم به منې نو که داسې و چې زړه یې منل چې رخصت شته بیا پروا نه لري که روژه نیسي هم خو که زړه یې نه منل بیا دغه خلکو دپاره بیر نه ده دغه دپاره معصیت ده یا په دغه معنی که سفر اسانه و روژه یې پکې نیوه طاقت یې د روژې نیولې و ښه خبره ده او که نه د تکلیف و
بیا روژه خوړل بیا